د نن ورځې مهم خبرونه مولوي کبیر که راتلونکو نړیوالو ناستو کې مو غوښتنې ومنل شي ګډون پکې نه کوو. بلخوا د هوایي دهلیز له لارې دوبۍ څخه مزار شریف ته 14 ټنه توکي وارد شول. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي د دوحې ناسته کې د طالبانو د ګډون په هکله د ملګرو ملتونو پریکړه غیر منصفانه ده. مولوي کبیر تیره ورځ ناوخته کابل کې د یو شمیر ملایانو فراغت غونډې ته د وینا پر مهال ویلي که د ملګرو ملتونو لخوا راتلونکو جوړیدونکو ناستو کې به د طالبانو غوښتنې ومنل شي د افغانستان په استازیتوب پکې ګډون کوو. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان اقتصادي محوره پالیسي لري، د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه پوښوو. بلخوا راپورونه وایي په یوې مخامخ الوتنه کې له دوبۍ څخه مزار شریف ښار ته د هوایي دهلیز له لارې 14 ټنه توکي وارد شوي دي. ویل کېږي وارد شوي توکي سوداګریز دي او د سوداګرو په شخصي لګښتونو له متحده عربي اماراتو څخه افغانستان ته وړل شوي دي. دا وې د نن ورځې چمتو خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.